الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دا الله تعالی احسان او دا الله کرم دے دا الله تعالی مهربانی دا چې خالق کائنات په ما او تا باندې بیا هغه ورځ راوسته په ما او تا باندې بیا هغه ورځ الله راوسته چې ما او تا الله تعالی خپل کتاب ته کېنولو دا د الله تعالی انعامات دي او د الله احسانات دي د الله تعالی د کم احسان یادونه به انسان کوي په زرګاو انعامات په زرګاو احسانات د خالق کائنات دي وګورونو کوم د الله تعالی د یو نعمت شکر ادا کو نو څوک ادا کولی شي نه شو ادا کولی خو زه په دې دور کې د یو خبره تاسو هم ځان سره نوٹ کړئ چې په دې پرفتن دور کې او د الحاد په دور کې چې خلک کم طرف ته روان دي خلک څوک د الله نه منکریږي څوک د آخرت نه منکریږي او په دې دور کې الله تعالی چاته د خپل کتاب پوها یا د خپل کتاب تکې ناستل نصیبه کی زم د خالص د الله انعام دی این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدای بخشت نورم کم کر معمولی دا د الله انعام دی دا د الله احسان دی دا د چا د مټو د زور شی نه دی زه کله کله ویم چې پتا د چا اجاره داری نشته اوس که په الله د چا اجاره داری وې ته وایه ما او تا بدل ته پریښي وې چا والله کای پریخي وي چرته هم چا دلته مونږ نشو برداشت کولی خدا د الله انعام دی چې په الله د چا اجاره داری نشته نن درس کې یو خبره چې د شعبان المعظم د دې څه اهمیت دی او دویمه خبره منګه تفسیر د قرآن ولې کوو او دریمه خبره اگر چې هغه سرته نه رسیږي خو د قرآن مشت نمونه خروار یو څو فضائل به بیان کو ماه شعبان او ماه رمضان نو د رمضان خو اسیم رمضان خو خلکو ته معلوم دی چې رمضان له الله کم مقام ورکړي خو ماه شعبان چې دی دل الله سونه عظمت ورکړي په ماه شعبان کې د اسلاف عمل
سلمہ ابن کوہیل بویل یقال شهر شعبان شهر القراء، د شعبان میاشت دا د قاریانو میاشت ده، دا د قراو میاشت ده، دا د خلکو میاشت ده چې د چا تعلق د الله د کتاب سره دی. حبیب ابن ابی ثابت فرمائی هذا شهر القراء، دا د قاریانو میاشت. عمر ابن قیس یو عالم دے، یو جلیل القدر محدث دے، هغه په باره کې راځي چې اذا دخل شعبان، کله چې به شعبان راغی نو اغلق حانوته، خپل دکان به بند که، وتفرغ لقراءة القرآن، او د قرآن د قرات د پاره به ځان فارغ که. مانا کله چې به شعبان داخل شه نو ده به ویله چې وس کمی که کریمه ده چې شعبان براغه اذا دخل شعبان اغلق حانوته، کله چې به شعبان راغې نو خپل دکان به بند که، دکان به بند که. وتفرغ لقراءة القرآن، او د قرآن د قرات د پاره به ځان فارغ که. دا زما استاد لپاره سبق دی، خو چې کله به شعبان راغې نو ځان به د الله د کتاب د پاره فارغاو. ستاسو دې دا مبارک شي چې ماشاءالله ماشاءالله تاسو د خپل کار کسب نه، د خپل خوږې ابۍ نه، د خپل کور نه تاسو د الله د دین د پاره ځان فارغ کړی او خپل کاروبار هم پرېښی. ټول عمر خو سړی په دنیا کې نه وي که نه، چې ذلیله دنیا به وي، پټی به وي، کټی به وي، بچی به وي، اولاد به وي، نو کله کله خو الله هم پیژنه که نه. های کاش چې مسلمان خپل الله یې پیژندلی وی چې دا میاشت به راله اغلق حانوته، خپل دکان به بند که، چې نئی نئی دکانه یا دکانه تر کمه پورې وزته چلو. وتفرغ لقراءة القرآن، او د قرآن د قرات د پاره به ځان فارغ که. په دې هم د الله نه شکر دی چې الله تعالی مونږ ته دا سوچ نصیبه کړی. یو خبره درته کومه، د مسلمانانو غم په زړه کې والی، غم په زړه کې والی، چې تر کومه پورې به مسلمان د جهالت په ټالونو کې به زانګي، تر کومه پورې به مسلمان په هر میاشت کې دکان دی، په هر میاشت کې پټی دی، په هر میاشت کې بچی دی، ونو قرآن به څه کوي؟ دا محمل کتاب دی. ایو الله والا وی مزار رجب وما قدمت فيه وهذا شهر شعبان المبارک، وهذا شهر شعبان المبارک. رجب تیر شو، تا چې پکې څه وکړه هغه دې وکړه. وهذا شهر شعبان المبارک، دا اوس چې را روانه ده دا د شعبان المبارک میاشت ده. دا د الله تعالی د هغه مخلوق میاشت ده چې هغوی د قرآن د پاره تیاری کوي، هغوی د الله د کتاب تلاوت کوي، هغوی د الله په کتاب ځان پویه کوي.
فیا من ضیع الاوقات جہلا فیا من ضیع الاوقات جہلا بحرمتها افق واحذر بوارک فیا من ضیع الاوقات جہلا یا بنی آدما چټوله زندگی دی په جهالت کې تیرا کړه پل وختونه دی په جهالت کې تباه کړل او تر کومه پورې د جهالت په زانګو کې به زانګي او تر کومه پورې د جهالت په غوپو کې به غوپې وهي بحرمتها افق واحذر بوارک نو د شعبان المعظم حرمت خو هم لږ وپېژنه کنه ځان بیدار کا واحذر بوارک او د ځان د هلاکتونو نه بچ که چې هلاک نشي کته پټې پاتې کېږي کته کټې پاتې کېږي کته بچې پاتې کېږي او کته بیبي او وطن او کور دا پاتې کېږي نو هغه الله والا وایي فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارك فسوف تفارق اللذات قهرا زرد چې د خوند نه کوڅ زورنا کاغه بچه دے کاغه اولاد دے کاغه ستا رشتہ داران دے جبرن بت د دیونه جدا کېږي جبرن ستا زړه غواړي که نه غواړي ستا طبیعت غواړي که نه غواړي جبرن او قهرن ته به د دیونه جدا کېږي ويخلي الموت كرها منك دارك مرگ براشي ستانه باستا کور جبرن او کرهن بستا کور ستانه خالی کی تب د خپل کور نه کستا زړه غواړي او کنه غواړي ستب د خپل کور نه زی نو ولې د الله د دین د پاره نه جدا کېږي ولې د الله د قرآن د پاره نه جدا کېږي راشه د الله د کتاب د پاره جدا شه د خپل کور نه څه دنیا به ورانه شي وګورونو موږ باندې الله ډېره ښکلې میاشت راوستې ده ډېره مزهداره ډېره خوندناکه ډېره د خوندونو نه ډکه ډکه میاشت ده الله تعالی دې د قرآن او د دې میاشتې قدر دې الله مونږ ته نصیبه کړي انولي دویمه خبره چې ما تاسو ته کوله نو هغه دا وه چې د الله د کتاب تفسیر ته مونږ ناست یو د الله د کتاب تفسیر هغه څونه اهم دی هغه څونه ضروری دی او دا هغه اهمیت څونه زیات دی نو په دې لږ ټایم کې نه ختمیږي خو اسې مشت نمونه خروار خبره کوو د الله د کتاب د اهمیت د تفسیر تقریبا 10 وجوه به موږ ذکر کوو چې دا 10 وجوه دي په دې 10 وجوه سره اهمیت د تفسیر خلک وایي یاره څه ساده یو ځل چېرته چا ویلي وی زوی ترجمه کوله جو هغه پلار یې دلته په پټي کې چېرته لو کوي او دا د لوونو ټایم داسې سخته مي تاسو ته به پته وي جو پلار یې لو کوي او هغه زوی یې ترجمه کوي جو هغه پلار خو نه دی پوهه چې د دې تفسیر څونه اهمیت دی د دې څونه لوی شان دی
ګاونډی وایي وی زه لرې په لار روانو ما ته آواز وکړې پلانیه ته لا راشه وی زه لاړم ما ته یې پلانیه زما د حال نه خبر شوې وی میل څه وی زما حال ته وګوره چې دا څه حال دی د دې غنمو څه حال دی او د دې پلانی د ملنډې ته ګوره دی اوس لګیا دی او څه کوي ترجمه کوي نو د پلانی ملنډې ته ګوره او زما د حال ته وګوره هغه کس چې و هغه چې څوک یې چې راغوښتلی و هغه ډېر ښه سړی و هغه ما ورته ویې ما ورته چې ما د پیغمبر نه اورېدل دي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر حدیث مې اورېدلی چې د داسې خلکو په وجه باندې خلکو ته روزي میلاویږي ای پلانیه تا ته پته شته تا ته چې دا رزق دی ته چې دا مزې کې تا ته چې دا خلک اجي صاحب وایي دا به هم د دې ترجمې والا د دې ملنګ او د دې درویش برکت دی چې تا ته د علماو پلار خلک وایي خو ګورنو چې اهمیت شاته نه معلوم نو به بیا خلکو ته آواز کوي پلانی راشه د پلانی ملنډې ته ګوره نو اوس داسې نه چې چېرته مونږ ترجمه کوو او خلک وایي زمونږ د حال ته وګوره او د دې ملا د ملنډې ته ګوره شیخ نور الله مرقده وایي ترجمه کوله نو وی او خو به ډېر اوږد درس و وی دوه ښځې روانې وي نو هغه یوې ښځې بلې ته ویې چې خورې دا باران بلکل ډېر عمر ونه شه ویل دی چې دا خوله وازه کړ ده نو باران به څنګه وشي باران به څنګه وشي چې د دوی دا خوله وازه کړ ده دا حالات دي ګورنو ماشاءالله چې بیا کله الله پوی کړه ته نن د هغوی خوله بوی کا چې هغه زنانه څه وایي هغه ماسومان څه وایي هغه بوډاګان څه وایي خو پوی شو پې الناس اعداء لما جهلوا چې د کم څه نه څوک ناخبري نو هغه دشمنانی نو د تفسیر د اهمیت نه به مسلمان ځان خبري چې دل الله کم شان ورکړي نو ضرورت او اهمیت د تفسیر ثابت ده په ډېرو وجوه اوله وجه الله تعالی فرمایي په خپل سورۃ صاد 29 آیات تاسو لګ راواړوي سورۃ صاد 29 آیات د سورۃ صاد 29 آیات کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته اللہ وی دا عظیم شان کتاب دے منگ را لے گلے تا تا پیغمبرا دبرکتنو نا ڈک لیدبروا آیاته دے دا پارا چے سوچو شی پایاتنو دا دے لیدبروا چه سوچو شی د دې پایاتونو کې نو چې ترجمه تا نه د معلوم ته په تفسیر باندې پوه نه نو تدبر به څنګه وکړي سوچ به څنګه وکړي سوچ خواله کېږي چې دې آیات کې ماته الله دا وایي دې آیات کې الله ماته دا وایي دې آیات کې دا پیغام دی دې آیات کې دا حکم دی هغه به الله وایي چې ته په ترجمه باندې پوهېږي ته په تفسیر باندې پوهېږي ته په معنا باندې پوهېږي دویمه وجه الله تعالی فرمایي وګورئ سورۃ النمل آیت نمبر 44 ختم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلهم یتفکرون چې اے نبی
اے نبی ما ته دنیا ته د دې مقصد د پاره لېږلی و چې ته به تشریح کې دا نه چې په ارمارو کې به قرآن پروت وي ته به تشریح کې خلکو ته د هغه قرآن چې دیو ته نازل کړی شوی او د دې دپاره چې دیو سوچ او فکر وکړي نو د نبی راتلو مقصد د قرآن تشریح د نبی راتلو مقصد دنیا ته د قرآن تشریح او تفسیر دے په خپلو مبارکو احادیثو نو پته ولګېدا چې نبی دنیا ته راغلی خو دې دپاره چې د قرآن تشریح به کوي دې دپاره چې د قرآن تفسیر به کوي نو مولوي صاحب چې دا د پیغمبر وارث دی دی به څنګه د قرآن تفسیر او تشریح نه کوي بیا خو مقصد پاتې نشي درېمه وجه اللہ تعالیٰ فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا دا اللہ انعام دے دا اللہ احسان دے چې اللہ پا دے خلقو کی خبر رسول ولے گا او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا ذموارو کی یو ذمواری داوا چې خلقو تبا د قرآن علم خای تشریح وکي تفسیر به بیانای څلورم وجه عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې موږ با لس آیاتونه یاد کړل نو موږ به د لسو آیاتونو نه تجاوز نه کاو تر دې پورې حتی نعلم ما فیها من العلم والعمل چې د دې لسو آیاتونو علم عمل به موږ نو یاد کړی موږ به مخکې نه تلو عجیبه صحابه وو چې لس آیاتونه به م یاد کړه مخکې به نه تلو چې دا لس آیاتونه موږ په خپل علم کې نه داخل کړي په خپل عمل کې هم نه داخل کړي مخکې به نه تلو حتی نعلم ما فیها من العلم والعمل چې علم او عمل د دې به م یاد کړه نو بیا به مخکې روان شو طبرانی دا روایت نقل کړی په سند صحیح سره ایاس ابن معاویه وایي پنځمه وجه چې څوک د الله د کتاب په تفسیر پوی دی څوک پې نه دی پویا د ده داسې مثال دی لکه د شپې خط راغی او شپې خط راغی خو ډیوه نشته ډیوه نشته ډیوه نشته چې په دې ډیوه باندې سړی د خط پړاو کی او ډیوه نشته نو کله چې ډیوه راشي نو دا خلک پوه شي چې او په دې قرآن کې په دې خط کې څه مؤمنانو مسلمانانو دغه شان د الله د کتاب مثال دی خط راغلی دی د رب کائنات د طرف نه یو خو خط دی ډیر مزدار خط دی خو چې اوس په پوهیږي نه نو لکه تورې ترګمۍ او ماشاءالله ماشاءالله چې په تفسیر د ځان یو ځله پوهیږه که نه لکه سپین سباون چې پرې راوخیږي ډیوه راغله ته به پې پوه شي زمونږ وړوکوالي خبره نه هېرېږي زه په دویم جماعت کې وم زمونږ ګاونډ کې یو ابۍ وه مونږ ګورو پته نه لګي چې څه ټایم دی خو ور ډزیږي زمونږ والدې چې ور بیرته که ګورو هغه ابۍ ده
په لاس کې خط نیولی دی راله. هغه ویل څه چل دی؟ ویل بیګا یو بچی په سعودي عرب کې و. بیګا د هغه هلک خط راغلی و خو ټوله شپه مې خوب نه دی کړی. د خپل بچي دا خط مې په سینه باندې پروت و. ما ویل چې زما بچي به ما ته څه ویلي؟ پویه پویه خو پې نه وم چې زما بچي به ما ته څه ویلي. اوس راغلی یم چې دا هلک دا خط واورئ چې په دې کې څه دي. ما چې خط شروع کو وړوکوالی دی، زه په دې څه پوهیږم چې د مور د خپل بچي سره کمه مینه. ما چې خط شروع کو نو په دې خط کې نور هم خبرې لیکلې وې. روانم چې دې خبرې ته ورسېدم چې زه خبر شوی یم چې ته بیماره یې، خو که زه څوک درته نو زه به خپلې ابۍ له روپۍ در ولېږم چې ته په هغې باندې خپل علاج وکړي. بس چې دا خبره مې کوله نو بس د ایسته داسې یو چغه یې د خولې نه ووته. اوس راته پته ولګېده چې دا خو پردیسی بچی دی او د هغه د خولې نه د خپلې ابۍ ټکې راوتل او بیا خپلې ابۍ دپاره به زه پیسې در ولېږم. اوس راته پته ولګېده چې د یو مور د پردیسي بچي سره کمه مینه وي. بهر کیف د مور ټوله شپه دا خط یې په سینه وګرځاو چې خوږه بچیه ته به ما ته څه ویلي؟ خوږه بچیه ته به څنګه یې؟ خوږه بچیه ستا به څه فرمانی؟ د یو مور د خپل بچي د خط خدا حالي. خو کله چې ترجمه وشوله نو هغه مور پوه شوه چې بچی راته دا وایي، بچی راته دا وایي، بچی راته دا وایي. خو ګورونو د خالق کائنات خط راغلی و ما او تا ته. دا نه وه چې دا مولوي صاحب ته خط و، دا امي ته نه و، دا یو عالم ته خط و، دا جاهل ته نه و. موږ ټولو ته د الله خط راغلی و. خو هېڅ چا پې ځان پویه نه که چې خالق کائنات ته به راته څه ویلي. او قرآن دغه شان هغه مور تر هغه وخته پورې هغه له تسلي نه ورتله چې د خپل بچي په هره خبره یې ځان پویه کړی نه و. او د خالق کائنات خط راغلی. نن هېڅ چا پې ځان پوی نه که چې مولا تا به ما ته څه ویلي په دې خط کې؟ مولا ستا به څه فرمانی؟ مولا ستا به کم پیغامی؟ تا ما ته صورت نور کې څه ویلي؟ تا ما ته صورت احزاب کې څه ویلي؟ تا ما ته صورت بقره کې څه ویلي؟ تا ما ته صورت مائده کې څه ویلي؟ تا ما ته په پلاني صورت کې تا ما ته څه ویلي؟ ستا څه پیغام دی؟ او ان كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي. ان كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي. اما تأملت فيه من لذيذ خطابي. وزما بني آدم کستا زما سره مینه ده، ستا زما سره محبت ده، ستا زما سره پیار ده. ګوره دغه مور د خپل بچي سره مینه وه، هغه مور د خپل بچي سره پیارو. نو تر هغه وخته پورې چې د خپل بچي د هرې خبرې نه ځان نه خبر کړی، چین ورله نه راته، سکون ورله نه راته، اطمینان ورله نه راتله. نو الله وایي یو چا د الله ښکلې ترجمه، ان كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي. که ته زما د محبت دعویدار فلما هجرت كتابي، تا زما کتاب ولې پرېښودی؟ تا ولې زما قرآن پرېښودی؟ اما تأملت فيه من لذيذ خطابي. ولې په دې قرآن کې څونه خوندنا خطابونه دي. کله یا ایها الذین آمنوا، اے مومنا، ښکلی خطاب الله که اے مومنا، یا مومنا، یا مسلمانا. دا ښایسته ښایسته خطابات دي. حضرت علی المرتضی شپږمه وجه حیدر کرار دی.
د یو ورځ د جابر د علم تذکره وکړه ووصفه بالعلم او ویل چې جابر لوی علم لري نو یو سړی ورته چې زما بای دادا د لستانه قرباني ته د جابر د علم صفت کې او حال دا چې ته خو د علم دروازه ته خو داسې شان لري په علم کې داسې شان لري په علم کې دا ورته د آیات په تفسیر پوهیږي ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد وې د جابر د علم صفت چې زه کوم اسې نه کوم د آیات په تفسیر باندې پوهیږي ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد د آیات په تفسیر پوهیږي وګورونو د یو آیات په تفسیر چې پوهیاو هغې د علم صفت کوي نو طالب العلم و د قرآن طالبه چې الله تا په خپل ټول قرآن باندې پوهیږي ستا به څونه شاني ستا به څونه مرتبه ستا به څونه عظمتي وما وجه امام مجاہد رحمه الله فرمائی احب الخلق الى الله تعالی اعلمهم بما انزل اللہ تا محبوب پا مخلوقاتو کی اگا خلق دے اگا مخلوق دے چی داد اللہ پا کتاب بانی پوئی داد اللہ تا محبوب خلق دے اتم وجہ امام شابی فرمائی رحل مسروق الى البصرت فی تفسیر آیا مسروق تابعی دے دا جلیل القدر تابعی دے د یو آیات د تفسیر د پاره چې چا ورته ویلو چې په بصره کې پلانې د پلانی آیات په تفسیر پوهیږي دی لاړو سفر یې وکړې پته نه لګي مرد درویشه ستا د سورلی به څه حالو ستا د پیزار به څه حالو دولګې به کم عالمو دی تلی دی کله چې بصرې ته ورسېد تپوس کوي پلانې چرته دی ای ورته وی جی هغه خو درېیمه ورځ ده چې هغه خو ملک شام ته تللی دی ملک شام ته د اسانې سفر یې نه وي ګورې وی ته چې د چا په تلاش کې وته یې هغه ملک شام ته لاړو وی دی د هغه ځای نه پته نه لګي چې د ده په دې زړه باندې به څه تېرېدل دشتې دي بیابانونه دي خطرې دي یوازوالی دی ډاکوان دي او د هغه بصرې نه دی ملک شام ته لاړو او تر هغه وخته پورې چې د هغه آیات په تفسیر یې ځان نه و پویه کړی نو د زړګي تشفي ونه شوله وګورونو که دا تفسیر ضروری نه وی د یو آیات د پاره زمنګ اسلافو دشتو ته ندی کتلی بیابانونو ته ندی کتلی صحراګانو ته ندی کتلی امام بخاری رحمه الله یو ځای کې وایي ان علم الحدیث یحتاج الى وطی الدیار وبعد الاسفار ورکوب البحار د دې علم د پاره تب دشتو نه دشتې بیابانونو نه بیابانونه په سمندرو به پورې وتلوي دشتې به کچکو په دشتو باندې به ورتللوي او صحراګانې به قطع کولوي اله به تا ته الله دا جوهر درکوي من خو الحمدلله ثم الحمدلله هغه سختې خو نشته چې کم په اسلافو باندې تیر شوي نهم وجہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وی تکفل اللہ تعالی بنفسه ببیان کلامه الشریف قال اللہ تعالی ثم ان علینا بیانا اللہ تعالی پخپل د قرآن د تفسیر زمواری اللہ اغسطی نو پتہ ولگی دا چه مفسر اول اللہ دے اول تفسیر کون کې الله تعالی دی نو وای د دنه لوی فضیلت شاه ولی الله وای وکفا به فضیلا دا فضیلت د علم تفسیر کافی دی چې اول مفسر الله تعالی دی فوز الکبیر کې وای
او الله تعالی په خپل د دې ذمہواری اغستی. لسم وجه عبد الله ابن عباس نبی علیہ السلام ته ډیر خوخو، د تر بچی هم دی خو یو زری کلک دی وړوکی دی او په دې وړوکوالي د دوانو جهانو د سردار صلی الله علیه وسلم نه ډیر څه زده کړي. معصوم دی خو یو زریک معصوم دی، یو هوښیار هلک دی. د رسول الله خدمتونه د کړي. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دعا کوي. خو یو خبره ته کوم، وہی دعا لی جاتی ہے دعا کی جاتی نہیں. دعا بتا اخلے اسے دعاګانې چاته نه کیږي. ګوره څه چل بئی تا ته به دعاګانې اله کېږي چې تا کې څه چلی، ته به څه کې نو تا ته به دعا کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته دعا کوي، اللهم علمه الکتاب، اے اللہ ته د عبدالله تا علم د کتاب ورکا. او په یو روایت کې راځي اللهم علمه الحکمت، اے اللہ ته د عبدالله ته حکمت ورکړه. علماء لیکي کده تفسیر او د قرآن د پوهینا لوی نعمت په مخ د ځمکه وی. رسول الله خپل د تر بچی ته عبدالله ته بیا هغه دعا کړې وی، هغه دعا یې ورته ونه کړه. دا دعا یې ورته وکړه، یا الله ته دته حکمت ورکا، ته دته علم د تفسیر ورکړه. بخاری کې دا روایت دی. دیو جنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ با فرمائل چې د قرآن ښکلی ترجمان چې دی هغه عبداللہ ابن عباس دی. مستدرک د حاکم کې هم دا روایت نقل شوی، سند صحیح دی. خو ګورنو د الله سوجې وي، د الله د کتاب د تفسیر الله کم شان ورکړی، دل الله کم درجه ورکړی، دل الله کم مقام ورکړی. د الله د کتاب د ترجمه شان ان شاء الله په خپل چې یو ځل ته د الله په کتاب باندې پوه شوې پته به ته لګي. په عربو کې منګه عمره کې یو نوجوان دی او مخې ته ولاړ دی. نو دا نوجوان چونکه عربی دی نو د حرم یو امام دی، د یو صورت شروع کو. خو چې کله یو صورت شروع کو نو څه ډېر خوندور و، نو ډېر مزهدار و. بس چې سلک غونته کې تلاوت د وکړو نو د نوجوان مخې ته دی، بس ما د بالکل ما ته متصل مخې ته په دې سب کې ولاړ دی، خوټ کېده جړلې. او بیا یې د دې خولې نه یو آه شان ووتو. ما ویل اے نوجوانا که ته په قرآن باندې نه پوهېدې، تفسیر او په ترجمه نه پوهېدې، نو ته به داسې نه خوټ کېدې. چونکې هغې څه یو عجیب انداز سره الله خپل بندگانو ته خطاب کاو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. دا آیات وایا نو دا بس د دې نوجوان د دې خولې نه داسې آه ووتو. میل که ته په تفسیر نه پوهېدې او تا ته ترجمه نه وه معلومه، نو ستا د خولې نه آه نه وتو.
وګورونو دا به اله بیا پته لګي چې کله الله تعالی په تاسو باندې او په ما باندې احسان وکړو چې په دې مونږ پوه شو بیا مخې ته قاري لګیایي الله اکبر حسین قاري دی ښکلی قاري دی او ته ورپسې ولاړې الله دې دا منظر او دا خوند دی الله تا ته او ما ته دی الله همیشه دپاره نصیبه کړي ډېر ښکلی قرآن دی ایو الله والا وی چند خوانی حکمت یونانیان را حکمت ایمانیان را هم بخوا ترکم پوری حکمت د یونان پوری با انخطه وی ځان بد چا د فلسفونا د چا په فلسفو باندې بجوان تیروي د چا فلسفه بیادوي حکمت ایمانیان را هم بخوا دا د ایمان حکمت ده راشه او زل دا خم واورا کنه لوح دل از فضل شیطان بشو اے مدرس درس قرآن هم بگو راشه د الله د کتاب درسو کا ماشاءالله چې دا زړه دی ګلې ګلزار شي تر کومه پورې با په واقعات او شاقعات باندې ژوند تیرې په بیهوده خبرو باندې زندگی با تیرې راشه یو ځل د لارې کتاب سره ځان آشنا کا ان شاء الله کله د سره د ځان آشنا کا هیڅ غم به نه وي تاسو به کتلی اسلافو ته چې کله درد رسېدلی دی کله دک رسېدلی دی نو هغوی تسلی د الله په کتاب باندې خپل زړګي ته ورکړې بخاری کې حدیث دی سراقه ابن مالک وایي چې زه په رسول الله پسې روان وم دشته وه او په دې دشته کې مونږ روان یو زه رسول الله پسې روان یم د هغې په قتل پسې وایي صدیق اکبر بار بار قتل ما طرف ته خو رسول الله نه قتل وایي زه چې نږدې کېدم ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدل نو د قرآن تلاوت و دینه دا پته ولګېده چې قرآن د مسلمان د تسلی دپاره یو لویه ذریعه ده خوږه قرآنه الله دې زمونږه د تسلی او زمونږ د زړګي پټۍ دی الله وګرځونو رسول الله ته پته ده چې دشمن را پسې را روان دی او د دشمن سره هتیار هم شته خو رسول الله په دا وخت کې د الله د کتاب سره مشغول دی قرآن خو قرآن دی د الله کتاب خو څه عجیبه کتاب دی خو ګورونو دې سره به خپل تعلق ان شاء الله ساتو الله تعالی دې دا قرآن زمونږ او ستاسو د زړګي پټۍ دی الله وګرځوي دا مشت نمونه خروار یو څو خبرې د تفسیر متعلق وي اس کا زندگی وفا وکړه د سبا نه به ان شاء الله تعالی یو څو فضایل به او نور به بیا ان شاء الله مخ په وړاندې خپل درس بوزو د یو څو خبرو خیال بساتو چونکې الحمدلله ثم الحمدلله منګه د الله د تفسیر د پاره د الله د قرآن د پاره راغلیو دې کې که په موږ اولګې راشي هیڅ پروا نشته تندې راشي هیڅ پروا نشته د یو بل اکرام د چا ښېګړه د چا نه چرته نه هېرېږي دا یو خبره زما یاده کوي د چا ښېګړه د چا نه چرته هم نه هېرېږي او د چا بد هم د چا نه چرته هم نه هېرېږي یو کس ما ته وایي زه په زندګۍ کې 3 خلک دا په دعا کې یادوم زمونږ استاذ و صدیق الله مولانا صاحب ما ورته ویل چې جی کم کم نو دوه خو یې راته ونه ښودل خو یو طالب العلم و وی زه لاړم سفر هم کړی و چې کله مدرسې ته ورسېدم نو زه په لاره کې بیمار شوم سره مې اخیستې ده او دا بستره هم را باندې درنه ده وی بیمار شوم په لاره کې او ډېر زیات بیمار شوم
وی چې کله زه د مدرسې د حدودو ته نږدې کېدم په دې کې ما کتل یو نوجوان طالب العلم و دی روان دی وی زما خوا ته راغی ما ته یې داسې وکتل مدرسې ته ځي وی میل او ما ته وی دا دونه غټ پیټه دی ولې پیشا کړ دی ما ورته وی چې بس پیشا کړی مې دی وی دی بس وی خندل ما پسې وخندل ځکه چې زه زیړ وم او هغه پیټه مې پیشاو او بس ایسته رانه لاړو بس وی خندل را پسې ولاړو په دې کې ما کاته یو بل کس دی ما پورا سفر بیا مو کو په دې کې یو کس دی راغی او وړوکی هلک دی بل خو نوجوان و ښه غټ سخوندر و خو بې غیرته و وی دا بل چې دی دا وړوکی هلک دی راغی ما ته وی چې ته مدرسې ته ځې لکه داسې لکه دا تاسو چې اوس رالی ما ورته وی او ما ته وی چې دغه خو په تا باندې ډېر دروند نه دی ویل دروند دی خو څه چل وکړم ما ته وی چې دا ما ته را پیشا کا وی هغه هلک وړوکی و یا هلکه دا وړوکی بلکل که زه شوم او ده وی چې زه بلکل وی رایخ که هغه بشتره یې راخ کله او رایخ کله خو هلته یې ورسوله او ما هم ځان راخ که ځکه زه خو بیمار شوم وی چې کله مې دا بشتره کېښودله او بس ورسېدم وی کله چې ما مونځ کاو نو د مانځه کې ما دعا وکړه میل الله ته خو خوږ الله یې چا ته به علم ورکې نو الله دې طالب ته یې ورکه که نه ته خو خوږ الله یې په تا خو د چا اجاره داري خو نشته خو الله ته به چا ته علم ورکې نو دی د قرآن او د حدیث شیخ وګرځوه که نه بس دعا مې د خولې نه ووته او دا تعلیم داسې تکړه طالب هم نه و د الله نظام ته ګوره بس هغه طالب العلم وای چې د حق ورځې نه وروستو الله زما انشراحي صدر راوستو زما ذهن کار شروع کو زما حافظي کار شروع کو بیا ډېر د لوی شیخ نوم یې نه اخلم لوی شیخ القرآن والحدیث هغه لوی هستی د هغې نه جوړه شوه او د هغې وجه دا وه چې د یو مظلوم سره څه کول مرسته کول انشاءالله یو بل سره به همدردي کو که نه به کوو انشاءالله دا بس دا چې د چا دعا ماته ته مخکې وی دعا لی جاتی ہے دعا کی جاتی نہیں دعا به اخلے ته به دعا اخلے الله دې مه خفه کوه وی حسین احمد مدنی رحمه الله فرمای وی زه به په جیل کې ومه چې سحر ګورم زما د اوبه ګرمې دي او نور موسم یخ دی داسې یخ دی چې ورتیږي سړی او زما اوبه ګرمې حیران شوم چې دا زما کم کرامت دی وی یو ورځ زه پاڅېدم دا طالب العلم لا دا لوټه ایښودې نه ده او زه پې بس چې زه پاڅېدم نو دی بس اوچت شه دې طالب العلم به دا چل کو چې د شپې به دا لوټه نه ده دا به د خپلې سینې سره ونیوله نو انسان خو ګرم دی نو دا او په خپل ځان سره به دا لوټه نه نیستلې وه چې زما استاز پاسي چې څه ټایم دی پاسي نو چې دی په ګرمو اوبو اودس وکړي خو ګورنو داسې خلکو نه به الله شیخ العرب والعجم نه جوړی تو وایه داسې خلکو نه به الله شیخ العرب والعجم به الله نه جوړی خامخا به جوړی دعا لی جاتی ہے کی جاتی نہیں ځان له دعا والی د خپل ملګري دعا والی د خپل مشر دعا والی د خپل کشر دعا والی انشاءالله دا د همدردۍ سبق مونږ ته قرآن ښایي ډېر خوږ سبق یې دی انشاءالله تاسو ته پته ولګي چې قرآن څونه خوږ دی او دا څونه خوږ کتاب دی او د ده څونه خوږه ملګرتیا ده زه تاسو ته یو خبره اخیر کې وکړم دا حدیث زما ډېر زیات نو بس فضایل د قرآن به ختم شي ختم دا معنی ختمیږي نه ګورئ ځکه د عالم جدا فضایل دي د حافظ جدا دي د تلاوت جدا دي
خو خګورو یو خبره ته کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا زما دونه دا حدیث سره زما دا اړه د سم لګېدل دی خو الله دې زما اړه ته دا خبره کوزه کی کوزه او ستاسو اړه ته دې الله کوزه کی کوزوي جو وی وی ما کنه کوزوي جو نه وی نبی علیہ السلام فرمائی ان ناس من امتی یغبطهم الانبیاء والشهداء څه خلق زما په امت کې داسې دي چې نبیان به ورته پخسیږي او شهیدان به ورته پخسیږي څوک به پخسیږي ورته وی وایا ان ناسا من امتی یغبطهم الانبیاء والشهداء څه خلق زما په امت کې داسې دي چې نبیان به ورته پخسیږي شهیدان به ورته پخسیږي صحابه تپوس کوي یا رسول الله تم خبر کا دالا کم خلق دے چې نبی ورته پخسیږي او شهید ورته پخسیږي اوس د اخرنۍ ټکي واورئ قال هم قوم تحابوا بروح الله دا هغه خلق دی چې دا غوی مینه د الله په کتاب وا دا غوی ناسته د الله د کتاب د پاره وا تاسو راغونډ د څه د پاره یې د الله د کتاب د پاره بس نبیان به درته پخسیږي شهیدان تاسو څونه مبارک خلک یې تحابوا بروح الله چې دا غوی مینا د الله په کتاب دا دا غوی راغونډه د الله په کتاب دا دا غوی اجتماع د الله په کتاب بس دا غوی د الله په کتاب راغونډ شوي دي تاسو هغه نمونه خلک یې چې نبیان به درته پخسیږي شهدا به درته پخسیږي او رسول الله فرمایل چې کله روز قیامت شي نو ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور د دیو مخونه به نور وي دیو به د نور د پاسوي مخونه به نور وي نور د پاسه نو چې نور وي او د نور د پاسه ایت خلق سوای تاسو نور علی نور دته سوای نور علی نور نور علی نور نور علی نور به اول به نور علی نور یې زکه دا هغه کتاب سره تاسو تعلق دی چې نور علی نور دی نور علی نور کتاب سره تاسو تعلق دی نو تاسو به نور یې د نور د پاسه به یې او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیات تلاوت فرمایل الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون د الله په دوستانو باندې نه یری نه به خوفي تاسو باندې نه یرا نه خوف موږ د الله په کتاب را جمع شوي دا فضیلت د تاسو مبارکي دا ستا شان د تاسو مبارکي حدیث کې راځي الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام بررا الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام بررا ماهر د الله د کتاب په د الله د کتاب د دې پرواز به د ملائکو سره ای ستاسو پرواز به د ملائکو سره ای الله دې ستاسو او زمونږ دی الله دا فضایل او دا خوږې خوږې خبرې نور د قرآن فضایل ختمېدو والا نه دي اب ان شاء الله زې په زې باندې وایو الله تعالی دې د خپل کتاب سره زمونږ تعلق پیدا کړي ایو الله والا ویلو گفت حکمت را خدا خیرو کثیر گفت حکمت را خدا خیرو کثیر ہر کجا ان خیر را بینی بگیر خیر قرآن تا د قرآن په ته الله خیر کثیر ویلې هر ځای چې تاسو ته دا میلاویږي دا ځان سره والی ان شاء الله د یو بل دعا به واخلو که خیري لږې ورځې دي پوی به پې نشو ختم بشي بس بله ورځ به بیا اعلان کیږي چې سبا دعا ده پوی به نشو خو الله تعالی دې د احتیاط سره دا ورځې زموږ نه تېرې کړي او الله دې په احتیاط باندې الله تعالی دې د خپل کتاب طالب صادق له الله ورکوي بس یو چوي الله پتا د چا اجاره داری داسې ټکي وایي الله پتا خو د چا اجاره داری نشته بس خپل د کتاب په هراته نصیبه کا یلا زستا د در غلام یم ما خو ځان را ایستلی دی او الله چې څنګه استادان وای هغه شان پابندي کومه نور په هستا په لاس کې ده الله زما سینه د قرآن د علومونه
او د دې د ګلونو نه زما سینه مالا مال وګرځوه. الله دې زمونږ او ستاسو محافظ او ناصر دې شي او الله دې ډېر په اسانۍ سره زمونږ او ستاسو دا سبق دی الله سر ته ورسوي. د لوډ سپیکر دی هغه هم د الله په لاس کې دی او که مونږ یو هغه او که ستاسو یې او ستاسو صحت دی دا هر څه د الله په لاس کې دي. الله دا ټولې معاملې ته درستي که برابرې کا ته زمونږ نه ناراضه مشه ته زمونږ نه خفه مشه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.